سلامونه بیا هم هر کله اوریدونکو ستړي مشي په دې هیلم چې ټول برک روغي د خبرونه په پایل کې مې یادواري وکول چې نن مو خبرونه تر ډیره د شپږیزي کرکټ لیگ ته ځانګړې کړې خبرونه میلمه مو د هیوا تکړه ځوان کرکټ مبصر د دې ترڅنګ په شپږیزه کرکټ لیگ کې د مس عینک لوبډلې د میډیا منیجر مسول هم و نو دایره سره ده لده سره به د شپږیزي لپایله تر پایه پورې په ستونزو لاستراوړنو بدلونونو همداراز دا چې د خپل د مساینک لوبډلې پراس کې وو د کابل بازانو د بریا او مساینک لوبډلې د ماتې په لاملونو واغه نیمګړتیو باندې هم خبرې وکړو احمد زای صاحب ته هر کله ستړی مشي کورودان سلامت شکرې مې صاحب ډېره ذات مهرباني آباد اوسه مننه شپږیزه نه د خوند واخیسته کنه شپږیزه نه مو خوندم واخیسته ترڅنګ مو لږ داسې د لوبډلې ترڅنګ موږ خپله پاتې شوي نو بعضې د صحنې وي چې په هغو کې زموږ د خفګان لامل هم شوي فاینل موبایل نو حتمن د خوند ترڅنګ یو څه نه څه د صحنې هم وي چې موږ هغه باید یعنې باید نه تر شوي معنا دا چې پایلوبې خفه کړی پایلوبې خفه کړي په هر صورت باندې کدی لوبډلې سره تاسو یو ځای خو د دې ترڅنګ د ویاړ خبره ده چې موږ په خپل هیواد کې اوس دغه لوبې تر سره کوو دا د ګڼو کسانو ته پکې نه دا چې تفریح ورزش زمینه برابره ده د اقتصاد یا د یو څو روپو د ګټلو لاره هم ورته پکې برابره شوې ده ډېر زیات مالي امکانات هم برابرېږي هلکانو ته بل ښه خبره دا ده چې کپ هم دې هېواد کې پاتې شو د همدې هېواد ځوانانو چې سیالۍ وګټلې او نو یو همدا هم یو ډول ډاډ راکوي یاره که موږ وبایله زموږ خپل لوبډلې خو خیر مقابل هم داسې څوک نه ول چې هغه موږ نه هېواد نه ټرافي له بهر ته یوسي همدا ځوانان ول د هېواد راتلونکي دي همدا هلکان به بېرته راځي هېواد مې لوبډله کې به لوبېږي نو دا هغه څه دي چې لږ ډاډ راکوي بېرته موږ خوشحاله کوي خوشحالۍ سره د روسۍ لوبې جزئیات موږ له شمشاد راډیو نه خپرول او د هر لوبغاړي هغه ځای چې ترڅو موږ پوهېدو هغه مو له اورېدونکو سره شریک کړی راځو د شپږیزې پایل ته د شپږیزې له پایل نه وړاندې د کرکټ بورډ مشر ډېر زیات ټینګار په دې کاوه چې سږکال په شپږیزه لیګ همداسې د کوم تجارتي لیګ چې ورپسې دی IPL بلکل د هغې په تر سره کېدو او ښه تر سره کېدو باندې د ډېر زیات ټینګار درلود څومره فکر کوئ سم مخته لاړه شپږیزه یاره د تیرو شپږو پړاوونو په پرتله باندې سږکال نظم لږ څه زیات و ډسپلین موجود و ځکه موږ هر څه دا ځل بیخي نږدې څخه وکتل هر څه منظم ول تیر ځل به داسې کېدل چې د کوم خلکو به چې کارونه نه ول ګورې شپږیزه کرکټ لیګ چې کوم دی دا داسې نه چې ټول کرکټ بورډ ترسره کوي د کرکټ بورډ یو ځانګړې کمیټه ورته جوړه کړې ده بېله کمیټه ده خپل کسان لري بیا هر برخې لپاره بیل بیل کسان ګمارل شوي دي نو سږکال چې کوم ټول کارونه همدې کمیټې مخته وړل هر کس خپله دنده په خپل وخت باندې ترسره کړه او ټول متحد یو کمیټډ ټیم و د همدې له امله شپږیزه کرکټ لیګ سږکال ډېر ښه منظم ترسره شو زه کرکټ بورډ ته مبارکي وایم او په دې هیله باندې یم چې دغسې خپل کار ته متحد شي خپل کار ته کمیټ شي لږ کمیټمنټ نور هم وښیي تر څو راتلونکي پړاوونه لا زیات مسلکي شي لا زیات خوندور شي لا زیات ښه ترسره شي د دې ترڅنګ له تیرو کلونو سره که څه کال وګورو د شپږیزې کرکټ لیګ هغه عمومي بدلونونه توپیرونه یې په څه کې وو نه یوازې دا چې مثلا د کمیټې ممکن مخکې دا کمیټه ټاکل کېدله سږکال پکې هغه عمومي بدلونونه څه وو چې له یوې خوا نه دا چې شپږیزې ته مثلا نوی رنګ ورکاو د دې ترڅنګ د ښه ترسره کېدو یوه لاره هم شوه بالکل سږکال شپږیزه کرکټ لیګ چې کله پیل کېده یاره د شپږیزه کرکټ لیګ له پیل نه یو میاشت وړاندې هېچا هم ښایي د ساټکل نه وي کړی شپږیزه کرکټ لیګ به ترسره شي ځکه کرونایي ماحول نه ایله په ټولو دوست سره ول اوس هم په هېواد کې په مکمل توګه باندې ناروغي نه ټوله شوې بیا هم خلکو سره یو ډول ډار و کرکټ بورډ هم چارواکي هم په دې باندې نه ول ډاډه چې موږ به کرکټ دغه لیګ ترسره کړو که به یې نه کړو ترسره همدارنګه د مینوالو ترمنځ هم یو ډول شک موجود و په یو ډول ویره هم وه چې وبه شي که به ونه شي ځکه ټوله نړۍ کې د کرکټ چارې بلکې ټوله نړۍ کې ټول فعالیتونه زیاتره فعالیتونه چې په ډله ییزه توګه باندې د خلکو د ټولېدو سبب کېږي ټول درول شوي ول نو دا ستونزه وه دا ویره وه خو بیا هم څه ډول چې دا پرېکړې ونیول شوې لوبډلې خرڅې شوې
سوداګري شرکتونه راغله لوبډلې واخیستې سوداګرو خپل پانګونه وکړه نو دا هم یو هغه څه ول چې یو ډول د زیرې په توګه باندې خلکو ته سبب شول. بل دا چې هر څه په ډېر کم وخت کې تر سره شول ټیمونه خرڅ شول بیا د لغنه بولی تر سره شو ځوان لوبډل تر راغله بولی کې څه نه څم لګ ستونزې وي بازو لوبډلو پانګوالو مالکینو کله چې لوبډلې واخیستې خپل بازینې خپلوان ملګري انډیوالان دوستان د خپل لوبډل تر وصل بازي خلو بغالي پاده شول د څه نه ستونزې وي خو بیا په ټوله کې شپږیزه کرکټ لیګ ډېر خطر سره شو تیر پړاو نو څخه یو ستر بدلون دا چې د ځوان لوبغاړو ته ډېر عزت موقع ورکړل شو او بل مهمه خبر دا چې ټول ته موقع ورکړل شو په لوبو کې ولوبېدل تیر ځل به یو ځوان لوبغاړي په لوبډله کې ول خو د لوبو موقع به نه ورکول کېده دا ځل د سر تر پایه په هر لوبډله کې ډېر ځوان لوبغاړو ته موقع ورکړل شو او خوشبختانه ښه خبره ده چې ټول ځوان لوبغاړو ښه کارکردګي کړې ده که په اول لوبي که په دوم لوبي که موقع هر کله ورکړې ده موقع نه استفاده کړې ده موقع غنیمت ګڼلې ده او موقع چې کوم دا غیر ډیره یعنی هغه نه ګټه اخیسته د خپل کوم څه چې د ایوي پکې کوم زر پر خواري کړې ده دا شو کړې ده او کرکټ بورډ ته مینوالو ته هیوادوالو ته څنګه خو سره موږ خواري کوو یو څه راکشته زمونږ چې هغه خپل کېږي د ځوانانو چونم یاد کېږي ځوانانو کې اتمنه یو څه شته غټه بیلګه ده چې د کابل بازانو ځوان لوبډلې د ځوان لوبډل مشر تر مشرۍ لاندې دوی دا کپ وګټ او ټول هیوادوال ته ډول میسج ورساو ټول کرکټ بورډ چارواکو ته میسج ورساو سلیکشن کمیټې ته میسج ورساو چې کوم باندې باور وشي که زموږ په ورته باندې باور وشي او کوم د وخت راکړل شي کار را باندې شو نورم حقیقو لاډر سبلاسته د موضوع ته روسته راګر زور باندې په تفصیل خبرې کوو ځینې لوبډلې سکهال لپایله چې کله د دوه لوبډل واغنم لړونه خبره شول دا سوي چې له هغه وخت د فکر کېده چې دوی به مخته لاړ نشي حتی لوبي به ونګټي و هغه څه وشو ولی د لوبډلو توازن ته پام نه وشوي د دې دلیل څه ګوري دا د مسله د چې زیاتره د لوبډلو په خپل مالکینو په خپل لوبډلو مشرانو پورې اړه لري ځکه دا کرکټ بورډ دی کې به هیڅ کله مداخله نه کړي د کرکټ چې کله هم فرانچایز کیږي کله هم سوداګریزه بڼه اخلي نو هغه بیا یک کرکټ بورډ خپل شخصي مداخله لباینه دي همدا سوشل څه کلام دا سول کله چې هم چې کرکټ د شپږیزه تجارتي شوی ده همدا بڼه اخیسته ده لوبډلې صرف کرکټ بورډ صرف نمونه خرڅي صرف فرانچایز خرڅي بیا هر کله چې یو کس راځي لوبډل اخلي ابه په خپل خوخ باندې لوبډل اخلي بولی تر سره شو بولی کې دا نه ول شو چې را دالک باخلي دا بنه اخلي محدودیتونه نه ول ټاکل شوی هیڅ رقم قیودات نه ول هر لوبډلې کولای شول هر ټیم کولای شول هر مالک کولای شول ځان لپاره خراب ډل راونیسي مثلا مخکې یادونه وکړه چې په بولې کې باز ستونزې وي باز ملګری خپلوان واخل شول همدا لامل دی چې باز لوبډلې قوي باز لوبډلې ضعیفه پاتې شوې د بندامیر لوبډله ډیره ښه لوبډله ولا هر اړخ پیاوړې لوبډله ولا چې لوبي ونه ګټلې فائنل ته نه رسیدا دا به د لوبي یو حصہ ده په لوبه کې کرکټ د هر څه پیږي خو لوبډله ډیره ښه لوبډله جوړه شوې و د فاست بولران ول سپین بولینګ وو بیټینګ وو هر څه برابر ول همدارنګ نور لوبډله هم کې وي خو کوم لوبډله چې تا یاد کړې خصوصا د امول لوبډله او سپین غر پلانګانو لوبډله زمګانو لوبډله البته په دې کې بعضې داسې لوبغاړي خپل شي ول چې اغه نه باید اخصل شي یاره کچرته د معنا تپل شوی لوبغاړي بالکل باید بعض لوبغاړي سیول چې بیره په یو ریفرنس باندې راغلي واسطه باندې راغلي یالته یو کس په میس په سر باندې ناسو څنګه اخیستل یا مخکې ډیل شوی ول لوبغاړو سره چې راځه به اخلم په دې شرایط باندې یا په دې ځکه ځان ثبت کاز دي اخلم مني مخکې لوبډل مخکې ټاکل شوی و لوبډل ټول البته مخکې ټاکل کیږي خو صحیح لوبډل مخکې ټاکل کیږي ځکه صحیح لوبغاړي مخکې نه ځان سره سړی ثبتې چې د دې لوبغاړي سره زم دغه لوبغاړي به اخلم دغه به ما لوبډلې خو شي ول هلکه تزما وروري تب ځان سره اخلم دا زما ملګری دی دا به اخلم از ما سره ډیر وخت تیر کړی دی او لګیا د کرکټ کې دا به اخلم یعنی په دغه عاملونه ول چې بعض لوبډلې کمزوري پاتې شوي یو بل لوبډل امونه هنګانو کې روزون کې ناس خپل راري واخیسته خپل ملګری واخیسته یو بل د خپل ملګری زوی واخیسته اندس مسایل ول چې بعض لوبغاړي او بعض لوبډلې کمزور پاتې شوي
او د همدوی د مخکې نه تګ لامل هم صرف سلیکشن او د لوبډلو سلیکشن. د دې ترڅنګ وړاندې مو یادواري وکوله چې د سګنی شپږیزه کرکټ لیګ یو ستر بدلون همدا و د تیرو سره چې سکل پکې ډیرو ځوانو لوبغاړو ته نویو څیرو ته پکې ځای ورکړل شوی. د دې دلیل څه چې ځوان لوبغاړي راغله او سکل پر باندې دومره باور وشو په دغه لیګ کې واخیستل شو؟ بالکل یو ستر دلیل خو دا و چې بعضې لوبغاړي زموږ په هېواد نه بهر په تجارتي لوبو کې مصروف ول. تقریبا 6 لوبغاړي زموږ محمد نبی، راشد خان، مجیب، همدارنګه نجیب زدران، ظاهر خان او یو بل نوین الحق. دا څو لوبغاړي ول چې دا بهر کې ول. همدا لامل مو چې څو ځان لوبغاړو ته اضافه پیدا شو. ګورئ 6 لوبغاړي هم ډېر څه دي. کله چې 6 لوبغاړي نه لوبېږي یا خپل ځای پرېږدي د هغو په ځای باندې 6 نور لوبغاړي راځي. همدا 6 نور لوبغاړي راغلل، د همغو لوبغاړو ځای ډک کړو، خپل نوم یې څرګند کړه. او بعضې لوبغاړي قصدن له داسې لوبغاړو سره تللي ول، لوبډلې البته له همداسې لوبغاړو سره تللي ول چې هغه ځوان دي په ځوان لوبغاړو باندې باور کړه. زه د کابل بازانو مثال ورکوم. کابل بازانو چې کوم لوبغاړي ول دا ټول د همدې ایوبي لوبډله کې ته تېرو 2-3 کلونو راهیسې لوبېږي. کله چې ایوبي د دې لوبډلې د ملکیت امتیاز واخیسته، مالکیت امتیاز، نو هغه خپل ټول لوبغاړي ځان سره وساتل. یعنی کوم لوبغاړي چې ورسره په تېرو 2-3 کلونو کې لوبېدلي ول هماغه لوبغاړي ځان سره واخیستل، په پوهېده چې دا لوبغاړي ماته یو څه کولی شي، تر یو ځای پورې ما رسولی شي. د همغه ځوان لوبغاړو تر څنګ 2-3 د سینیر لوبغاړي ځان سره ونیول. نورعلي زدران، سمیع الله شینواری ځان سره واخیستل. نو ټول ځوان لوبغاړي ول. نو دا لوبغاړي ځان سره وساتل، باور یې پرې وکړو، هماغه داسې بیرته رزلټ هم ورکړو. نو زیات شمېر ځوان لوبغاړي چې راغلي دي، که ښه لوبغاړي دي، که هر چا راوستلي وي، که هر چا ورته د لوبېدو موقع برابره کړې وي. زه د کرکټ د مینوالو، د کرکټ د څارونکي په صفت باندې زه تر مننه کوم چې افغانستان د کرکټ د څو ځوانه څېرې وروپېژندلې. د ځوانو لوبغاړو خبره مو وکوله، موږ هم ورپسې کتل. که څه هم موږ شمشاد نه یوازې د شپږیزه کرکټ لیګ پایلوبه خپره کړه، له اوریدونکو سره مو د دغې لوبې ژوندی حال شریک کړ. خو څارلم معنا دا چې یوه لوبه هم داسې نه ده شوې چې ما نه یې کتلې، ټولې مې کتلې دي. ځوان لوبغاړي ډېر ښه ولوبېدل. ستاسې له نظره د ځوانو لوبغاړو د دغه ډول لوبېدو سره څومره د مخکنیو لوبغاړو ځای نیولی او د دې ترڅنګ بیا به دوی ته د نور مخکې تګ لپاره زمینه برابره شي؟ که معنا دا چې ای ټیم ته د دې ترڅنګ ملي ټیم ته به دوی سلیکټ شي، داسې څه ډاډ شته دی که؟ حتما شته. ګورې موږ ملي لوبډله کې چې څومره لوبغاړي لوبېږي د هغوی 2 او 3 تر 4 لوبغاړو پورې بدیلونه موږ لرو. که یو محمد نبی شي، د محمد نبی لاندې لیول کې 3-4 لوبغاړي د شته چې د هغه ځای ناستې برابر کړي. که محمد شهزاد پاس لوبېږي د هغه نه لاندې موږ 3-4 د هغه ځای ناستې لرو، بدیلونه لرو. که هلته چېرته دولت زدران لوبېږي، دولت زدران 3-4 تر 5 پورې موږ څه فاست بولران لرو چې هلته بیا دولت زدران هلته ریپلیس کړي. معنا دا چې د هر لوبغاړي چې په سینر لوبډله او په ملي لوبډله کې لوبېږي په لاندې لیول کې د هغو 3 تر 4 پورې ځای ناستې شتون لري. سږ خوشبختي دا وه چې همدا ځوان لوبغاړي راغلل، پاس راوختل، موقع ورته ورکړل شوه، موقع نه ښه استفاده وکړه. خو بیا هم دا په دې معنی ده چې رسم د لاسه دا لوبډلې ته راشي، په دې باندې به کار کېږي، نور به لوبېږي، نور لوبې ورکول کېږي، سفرونه به نور ورکول کېږي. یوازې ملي لوبډله هم نه ده شرط، بعض لوبغاړي باید د 19 کلونو لوبډلې ته راشي. لکه پرون د ایونټ هغه ایمرجنګ پلیئر اف د ټورنمنټ چې راغی ننګیال له څو کالو راهیسې زه ګورم چې لوبېږي، خو سږ کال شپږیزه کرکټ لیګ کې توقع خلاف ډېرې ښې لوبې وکړې، بیخي ښه ځان ثابت کړ. دا لوبغاړي باید راشي، انډر 19 لوبډلې ته باید راشي. همدارنګه د سپین غر لوبډله کې 2-3 لوبغاړي ول چې هغه په هغو باندې باید کار وشي. د مسانک لوبډلې بهارالي شینواري ماشاءالله ډېر ښه ایونټ ترسره کړ، ډېر ښه ولوبېد، شپږیزه کې ډېر ښې لوبې ترسره کړې. دې هلک باندې باید کار وشي، باید مخکې لیول کې موقع ورکړل شي. نو موږ ډېر زیات نور لوبډلې لرو، الف لوبډله ده، ایمرجنګ لوبډله ده، د ځوانانو 19 کلنو لوبډلې دي. موږ په دې راتلونکي نومبر ډسمبر کې موږ ایشیا کپ لرو د ځوانانو، هغه کې به بعضې لوبغاړو ته ځای ورکړل شي تر څو نور هم ولوبېږي. ګورئ لوبغاړي چې څومره هم لوبېږي، چې څومره هم سفرونه کوي، چې څومره هم دوی له ماتو سره مخ کېږي، څومره هم دوی سختو حالات سره مخ کېږي، هغومره دوی کلکېږي، هغومره دوی زده کړه کوي، هغومره دوی د هېواد راتلونکي لپاره ځان کلکېږي، نور هم جوړېږي. نو ځوان لوبغاړو ته باید ډېر زیات کار باید پرې وشي، دوی ته باید روزنیز پروګرامونه برابر شي تر څو نور هم غښتلي شي، نور هم ښه شي. دوی کوم سکلز چې لري، کوم مهارتونه چې لري، کومې وړتیاوې چې لري، هغه باید نور هم ډیولپ شي، نور هم باید زیات شي، په هغو باندې باید نور هم کار وشي تر څو کوم خامیانې چې دي
هغه باید امپروف شي، هغه باید جوړ شي او باید خامیان دوی بیرته په قوتونو باندې بدل شي. په شپږیزه راو تیر دغه اوس چې تیر شو دغه لیک کې که وګورو موږ همیشه د تیزو توپ چونکو د ستونزې یادواري کوو چې موږ ورسره مخامخ یو، هغه څه چې په کار ده موږ دغه ځای نه دی ډک کړی. سږکال شپږیزه لیک کې هغه تیز توپ چونکي چې موږ ملي لوبډله کې لوبول پرته له دولت زدران څخه چې په وروستیو دوو لوبو کې دی ښه ثابت شو. له هغې پرته یو لوبغاړی هم هغه څه لوبه ونه کوله څومره چې په دوی باندې ذمهواري وه، څنګه چې دوی د دغه ټیم لپاره سلیکټ شوي. د دې دلیل څه و؟ ګورئ سینر لوبغاړي چې زموږ دي فاست بولران هغوی دا ستونزه ډېره پخوانه لري چې کوم فاست بولران چې زموږ اول کوم نوم چې زموږ د فاست بولرانو په 2010 او 2012 کال کې هغه اوس نه دی راپاتې. بعضې بدقسمتیانې هم زموږ ورته ویلی شو چې هغه هم وي. حمید حسن غوندې لوبغاړی چې زموږ د فاست بولینګ یو ډېر ستر نوم و. زه دا وایم که مبالغه ونه شي که هغه هلک چېرته په لوبه کې نه وی ټپي شوی او پاتې شوی اوس به ډېر ستر نوم و او د هیواد کې به فاست بولران ډېر ورسره زیات ول او په نړیواله توګه باندې حمید حسن ډېر غټ نوم د افغانستان د فاست بولینګ او کومه برخه چې کوم د کوم ډپارټمنټ چې کوم هغه به ډېر غټ سره رسولی. خو خیر هغه هلک زموږ قسمت نه شو، دا زموږ بدقسمتي وه. د هغه نه وروسته دولت زدران هم ټپي شو، هغسې نه شو پاتې ځکه څو ځله ټپي شو، له صفر نه پاتې شو. بل فاست بولر چې ټپي شي بیا بیرته هېڅکله هغه پخواني ځای ته نشي راتللی. دا ستونزه وي. شاپور زدران و څه وخت له لوبډلې څخه بهر و، تر خپله وخته پورې ډېرې ښې لوبې ترسره کړې و. د دغه اوږد قد جګ قد اوږده لاسونه، بیا د ده چې د چپلاسی دی دا د چپلاسیتوب د غټه ځانګړنه دا د ملي لوبډلې ډېر په درد خوړلی وی څه وخته پورې. خو له هغه نه وروسته چې کله سړی ډېر زیات سینر شي، ډېر زیات مشر شي، عمر زیات شي، نو بدن بیرته هغه عضلات چې کوم دي هغسې ریفلکس نه ښیي، بیرته هغسې دوی غبرګون د عضلاتو کمیږي، د عضلاتو ځواب کمیږي که نه. یعنې ټیلنټ په سړي کې پاتې وي او وړتیا په سړي کې پاتې وي خو عضلات یې بیرته ځواب نه درکوي، هغه بیرته نه سپورټ کوي. نو دا ستونزې چې بعضې ملي مشران لوبغاړي هغه ونه ځلېدل. یمین احمدزی چې کوم په امو لوبډله کې و لوبډله مخکې لاړه نه، ځکه یمین احمدزی هم ښه یعنې د هغه نوم هم پاتې نه شو په دې لوبډله. پروس کال مثانک لوبډله سره لوبېده، ډېر ښه ولوبېده، هم موقع ډېر زیاته ورغله، هم له ښو لوبغاړو سره لوبېده ځکه د پرفارمنس هم ښه. نوین الحق رانغی بیخي ونه لوبېده. ځوان لوبغاړو کې بیا چې کوم و ضیا شریفي ماشاءالله ډېر ښه بالینګ وکړو د کابل لوبډلې سره، نجات مسعود کابل لوبډلې سره ډېر ښه بالینګ یې وکړو، ښه ولوبېده. نورو فاست بولرانو کې سید شیرزاد له بوس لوبډلې سره و چې نسبتا ښه کارګردګي وکړه، په لومړیو لوبو کې ډېر ښه ثابت شو، خو وروستۍ 2-3 لوبو کې بیا لږ رنز ډېر زیات لیک کړه، رنز ورکړل. نورو ځوانو فاست بولرانو کې که درته ووایم فرید ملک د پام وړ کارکردګي ونه کړه، یعنې د ملي لوبډلې لوبغاړی دی، باید ډېر زیات ښه ځلېدلی وی خو عمره ښه نه و. بل ځوان فاست بولینګ آلراونډر عظمت الله عمرزی ورغی، موقع نه ګټه واخیسته، ډېر زیات ښه ثابت شو. نو بیرته خبر راټولومه په عموم کې زموږ فاست بولینګ ستونزه لري، خو څو نوي لوبغاړي چې راغلي دي، څو نوي فاست بولران چې موږ لرو، لږ هیله شته انشاءالله چې کار پې وشي، په هغوی باندې باور وشي، هغوی ته موقع ورکړل شي، روزنیز پروګرامونه ورته برابر شي. ګوري فاست بولران ډېر زیات کار ته اړتیا لري. بیټسمین جوړ راځي، بیټسمین چې کله راځي جوړ، یعنې هغه ډېر زیات کار ته اړتیا نه لري، بس راځي لږ په تخنیک باندې کار ورته کېږي، سره لږ کوږ راځي، پښې لږ کږې راځي، دا ور جوړوي، بس لږ کار پې کوي. سپینر هم هغه هم نیچرل دی، طبیعي وړتیاونه برخمن دي لکه راشد خان. ګوري راشد خان نیچرل ابیلیټیز لري، هغه هلک نیچرل خپله طبیعي وړتیاوې لري. که چېرته راشد غوندې یو کس غواړي چې زه راشد غوندې ځان جوړ کړم، په اکیډمي کې په خواري باندې په 10 کلو کې ما سره راشد ته ځان نشي رسولی، کې حتما یو چې طبیعي وي، یو څه خدایي وړتیاوې هغه سړی لري، ځان سره راوړی وي، د هغوی لاسونه هماغسې بس جوړ شوي، دا وړتیاوې وي، هغه تر یو ځای پورې ورسېږي. مجیب زدران وګورم په 6 میاشتو کې تر 6 راورسېده، دغه نه وروسته انډر 19 ته لاړ، انډر 19 نه ډایرکټ نېشنل ټیم ته راغی. د کرکټ د پایل او تر ملي لوبډلې ته رسېدو پر ټول 3 کاله وخت نه دی نیولی. نو دا په دې معنی حتما لري چې دا طبیعي وړتیاو څخه برخمن دي. خو فاست بولر چې کله راځي، فاست بولر بیا ډېر زیات کار ته اړتیا لري، په هغه باندې به خواري کوي، په هغه باندې به جوړی، باید د لوور باډي چې کومه دا د ورنونه لاندې باډي دا به ډېر زیات باید سټرانګ شي، په دې باندې باید کار وشي، لاسونه یې باید نهایت زیات کار وغواړي. د دغه چې کوم نور فاست بولینګ ابیلیټیز چې کوم دي د فاست بولر هم په دې باندې ډېر زیات کار ته اړتیا لري.
نو فاست بولرونه باندې باید کار وشي او باید روزنیز پروګرامونه برابر شي بهر کې باید روزنیز یو ښه کوچ سره هغه وساتل شي ښه فاست بولر تیر شوی په هغه باندې کار وشي تر څو یو ښه فاست بولر پیدا کړو. معنا دا چې د نوو ځوانو لوبغاړو چې تیزه توپ اچونه ترسره کوي هغوی ته هیله مندي شته چې انشاءالله زغه تشه به راډه کوي. راځو پایلوبې ته. پایلوبه ډېره زیاته جالبه وه، ډېر د هیجان څخه ډکه لوبه وله. موږ کتل چې نندارچیان هلته په کوم وضعیت کې و، د دې ترڅنګ د مس عینک لوبډلې هغه لوبغاړي مسؤلین پلویان یې هغوی په څه ډول حالت کې و. هلته د کابل بازانو لوبډلې همدغه ډول لوبغاړي او مسؤلین او هغه مینوالې هغوی په څه رقم یو هیجان کې و. ځکه ما له پیل نه دلته یادواري وکوله چې 18 رنز عظمت په 3 اورو کې 14 منډې ورکړې وي، یو وکټ یې اخیستی وه، خو وروستي ورته 18 منډې پاتې کېږي. دولت زدران بیا هغه کس و چې دا کولی شي ډېر غټ غټ شاټونه ترسره کړي. د لومړي بال سره مخامخ کېدو شپږیزه او ورپسې د عظمت په دوهم بال د شپږیزې وهل هغه څه و چې هیلې را پیدا کړې چې ممکن لوبه اوس مس عینک وګټي. اما هغه 2 رن اوټونه چې د هغوی د ډګر ساتونکو له لوري ډېر د ستاینې وړ و. د دې لوبې د بایلاد پړه تر ډېره پورې په شپور زدران باندې اچول کېږي چې لوبډل مشر د مس عینک ویل کېږي چې د ټاس له ګټلو وروسته د باید خپله توپ وهنه ترسره کړې وای، نه دا چې توپ اچونه. ستاسې له نظره د مس عینک د ماتې اصلي لامل څه؟ ګورې زه مخکې له دې نه چې لامل بیان کړم، زه دواړو لوبډلو پرتله نه به زه وکړم. دواړو لوبډلې داسې وې چې یو خو بیخي ځوان لوبډله وه، د کابل بازانو ځوان لوبډله وه، خو چې د هغوی جوړ د هغوی داسې د بریا لامل شو. او دا چې په لومړۍ لوبه کې له ماتې وروسته مسلسل 6 لوبې وګټلې. د دې راز صرف د دوی په کمبینیشن او د دوی په جوړښت کې چې لوبډله له هر اړخه جوړه وه. د دوی هغه سر کې اوپنران داسې ول چې په ټورنمنټ کې ښه رنز کړي ول، سر 6 اورونه ډېر ښه ورته لوبول. میډل کې دوی ښه بیټسمنان درلودل. بیا وروسته د عظمت په څېر باندې فینیشر دوی سره دا د بیټینګ برخه شوه. بالینګ کې دوی سره ښه فاست بولران ول، ښه سپنران ول ورسره، او همدارنګه ښه میډیم پیسران ول ورسره چې له هر اړخه دا لوبډله یو متوازن لوبډله تر جوړوله. پات شوه د مس عینک لوبډله زموږ لوبډله هغه داسې وه چې بیټینګ ورسره ډېر ښه، د دوی کوم سټرنټ چې کوم قوت چې و هغه بیټینګ او بالینګ به لږ څه ناڅه ستونزې درلودې. نو له همدې امله کپتان شاپور زدران هم له اول بالینګ سره لاړ. لکه چې زه غټه لوبه ده، ډېر له فشار نه ډکه لوبه وه، کراوډ نندارچیان ډېر زیات راغلي ول. بیا د ډېرو نندارچیانو منځ کې د هغوی مخې ته د هغوی په وړاندې لوبه ترسره کول دا ډېر زیات سخت کار دی، ډېر زیات بېله وړتیا غواړي، دا ورته غواړي چې په فشار سره هم هینډل کړي. په همدا لامل چې هغه اول بالینګ سره لاړ. پرېکړه هم ښه وه، بالینګ هم ښه وشو، خو بیرته د هدف تعقیب په دومره غټه لوبه کې دا لږ ستونزمن ښکاري. لږ بدقسمتي دا وه د مس عینک لوبډلې چې محمد شهزاد نهایت زیات مریض و، د هغه له پزې نه وینه روانه وه او هېڅ نه درېده. دا کومه پټۍ چې په خپله پوزه باندې تړلې وه دا هم صرف د دې خاطر چې د وینې مخنیوی وکړي، کنه وینه نه ده ودرېدلې، تر ماښامه پورې وینه تر روانه وه. ما له چې همدا پوښتنه مو کومه چې د ناروغي څه وه، ځکه د لوبې له سټارټ نه افسرزازي وکټ ساتنه کوله، هغه هم خوږ و، هغه هم پټۍ تړلې وه. بلکل هغه هم پټۍ تړلې وه، خو د لوبې په هغه اوله لوبه کې زخمي شو، په ټنډه باندې لګېدلی و، ټنډې څو ټکونه هم خوړلي ول، شکېدلی وه، هغه هم په زخمي ځان باندې لوبېده. کپتان شاپور زدران هم زخمي شو. بیا ورپسې محمد شهزاد زموږ ستره وسله ده، بیا په بیټینګ کې زموږ ټوله تکیه په شهزاد وه، هغه مریض شو رانه. حتی ډاکټر ورته ویلو چې باید لوبه ونه کړي، ټیم مینیجر هم ورته ویلو چې باید لوبه ونه کړي، هغه ویل چې موږ فاینل ته ټیم رسولی دی، باید لوبه وکړم په هر حالت کې چې وي. سټارټ یې ښه واخیست، خو بال پسې غلط بیټ واچو، آوټ شو. دغه نه وروسته زموږ بله ستره وسله حشمت شهیدي و چې هغه هم کلک نه شو، رنز یې ونه کړل، اوپنران هم زر وسوځېدل زر. په همدې لامل چې موږ په سر کې رنز رانه وستل او وروسته بس بیا لوبه رانه لاس ووته. په ټوله کې د کابل لوبډلې کوم فایټ چې هغه کوم مقابله چې وکړله، کوم کم هدف نه په څه ډول چې دفاع وکړله، دا ډېر زیات جالب و، ډېر زیات ښه و. یوازینی فرق زموږ او د هغې لوبډلې دا و چې هغوی موږ نه په فیلډینګ باندې لوبه وګټله. فیلډینګ نهایت زیات ښه وکړو، ډېر ښه کیچونه ترلاسه کړل. د بهرلي شینواري یو کیچ هغوی ترلاسه کړ، د میچ ټورنینګ پوینټ و چې ډېر ښه کیچ ترلاسه کړ، یعنې ډېر سخت کیچ و. سخت کیچ دوی ونیو، خپل فټي وکړو، خپل ټوله
کوم ولته چې کوم دا یو خو د لا هم په فیلډینګ کې هم په کیچینګ کې بس کوم پریشر هندل کولو به وګټل معنا دا چې لوبه تر اخره پورې پرې نه خو دا لوبه په سلاړل او د ګټ په نیت باندې راوتی ول په دغه لوبه کې د رحمان الله ګربز نه دا چې هغه خطو په هنه وکوله یو د بیټینګ په برخه کې به یو تفریح برابر کړ چې ولاړ بو لوبډل مشري څومره پر ځای باندې و په دغه اساسو شرایطو کې د مخکې لوب هغه په خپل ځای خو روستای میچ چې ډیر زیات د پریشر نه هم د کوم مهمه لوبه هم و یو ځوان لوبغاړي ته د لوبډل مشري ور په غاړه کول او بیا په داس یو سخت لوبه کې د لوبې کنټرول د کې د ګربز اولتیا څومره د ستایلو د څومره ښه مختلف بالکل د کې د بریا کې د ګربز ډیر غټ لاسو خپل کڅم بیټینګونه کو خپل ژر وسوسید وختي اوټ شو خو تر کوم ځ خپل بولران روټیټ کړل تر کوم خپل بولران د استعمال کړل دوی څلور فاس بولران اخیستل ډیر پر ځای پریکړه ما پورنم یالته نږدې نه هم ورته ویل چې یاره دا ډیر غټه پریکړه ډیر ښه پریکړه ته ساس په ګټه باندې هم تمام شو بل یو سپینر سره تللی ول سپینر کڅم تر اخره پورې د الک وساته سپینر اخره پورې ساتل حتمن تاوان سبب کیږي خو سره کوم چې بیر د سپینر جواب ورکړ چې کوم چې داغه ډاډ ورکړ دا ډیر ښه خبره و بل یو څه چې د دې کامیابی سبب شو په فائنل کې هغه دا و چې لوبه تر اخره پورې پرې نه خوله ځوان د لګ انرژي لري لوبغاړي باندې غږ کاو تر اخره پورې لوبغاړي راحت نه دی پټي لوبغاړي ډیر زیات جدي کړي ول ډیر زیات هغه لوبه ته متوجه کړي ول ټول لوبغاړي یو ډول د ویخ بیدار ساتلی ول ټول لوبغاړي دا ورکول چې تاسو لګ افټ وکي مونږ کوي شو لګ افټ وکي مونږ کوي شو دا لوبه ګټل شو لګ په فیلډینګ افټ وکي کې چونه ډراپ نه کوي لګ غږ کوي په لکانو باندې आवाज کوي یو بل باندې بل سر تشویقوي صرف او صرف دغه یو ډاډ ونګي ځای چې لکانو ته ورکړي صرف د لوبه د بریا لامل شو په همدې خاطر باندې لوبه وګټل الکان ټول په بل باندې आवाज کو یعنی هغه الکان راحت نه دی پرې چې راحت تلته ودرېږي او ځکه ټول کان نروس ول ټول کوم جدي ول ټول کوم هیجان سره مخ ول هم کراود ډیر زیات دا غو یغه شور او جذبه ولولو هم دوی ته یو نور جدیت هم ورباخه او مخالف لوبډل هم داسې لکه سخت حالات سره مخ ده لازم برلاسي توب وربخي فیلډرانو ته نو دغه څنګه د دوی پلاس پوینټ نه ول د دوی بریا لامل شلو کپ هم وګړي د تیزو توپچونکو کارول د رحمان الله ګربز لوري په دغه لوبه کې څومره خو مختلف ګوره په لومړي کوالیفایر کې کله چې دوه ټاپ لوبډلې مثلا او د کابل بازان لوبډلې کله چې د لیګ پړاو نه وروسته کله چې ناک اوټ پړاو پیل شو دوه لوبډلې په لومړي سر کې د جدول قرار درلود به دوه سره مخ شو هغه کې دوی ډیر ځات سپینران لوبولي ول زی اکبر ور سره د شریف احمدزي په نوم باندې نو سپینر ورنګیالو یو بل سپینر هم دوی سره دا ټول ډیر ځات وهل شوللته ډیر ځات رنځلي کړل د زمونږ لوبغاړي چې کوم دي درې څلور موږ چپلاسي لوبغاړي ځان سره بهرلی شینوار او حشمت شهیدی او ورپسې شاید کمالو نو دا غوي د سپینرانو په وړاندې موږ ډېر ښه لوبه تر سره کړو د 16 رنز مرته جوړ کړل که څه مغلوب موږ وبایلله موږ رنز پوره شول خو بیا هم د غوي د سپینرانو په وړاندې موږ رنز خوشي ولته یو ځنې لامل هم دا و چې هغه خپل دواړه چپلاس سپینران چې موږ د چپلاس لوبغاړو په خلاف ناکام ول نو هغه کینول په ځای باندې یو بل فاست بولر اضافه کړ چې ډېر ښه بالینګ یو کاغه لکم حسیب لکنوال په سر کې موږ محمد شهزاد وسوځ او روسه به بي رنز رانه په دوه ورو کې تقریبا د غلک وو اتر رنز راغله چې د غوي لپاره وخت پرې کړو بل سپینر وهل کیږي کابل باونډري ډېر وړي دي کابل د ګراوند لوبغاړي ګراوند کوم چې د دې باونډري ډېر ذات وړي دي نو کو شاټ معمولی میډل شي په سپینر باندې غرسي خو د فاست بولر بال جست کول بیا دومره غټ کراود کې پرشر کې ډېر سخت هو د دوی د پریکړه ما پورنه مستایله مخامخ مرتو ویل چې دا پریکړه ډېر ښه څلور فاست بولر په غټ فائنل کې لوبول ښه خبره ده نو ډېر غټ کارو د هر چا د پریکړه کړي هر چا د مشوره ور کړي ښه مشوره د هغه سمره هم ولیدل او کامیابی مور په برخه مخکې لدی چې ورسته پښتنه وکم اوس د شاپور زدران د شهزاد محمدي همدارز د افسر زازي کڅه هم په لوبه کې ولیدل شو خو ناراحت ول د دې ترڅنګ نجیب ترکه
تمیم دوی خوک شوي وو هلته تاسې وایي حال ترې نه لرئ ځکه هر لوبغاړی مینوال لري بل د دې وطن بچیان دي وضعیت یې څنګه دی اوس حالت د دوی څه دی په سر کې به د نجیب ترې کې باره کې وایم چې نجیب ډېر زیات زوبل شوی او ډېر زیات صحي وضعیت خراب و روغتیا بیخي موږ ټول ورته داسې خفه وو په سر کې تر 8 ساعتونو پورې هلک بېهوش و چې راپا بچېده چې لږ به په هوش سو لږ ګډې وړې خبرې به یې کولې نو دا زموږ نور هم دا زموږ تشویش نور هم زیات کړی خو له هغه نه وروسته سی ټي سکین وشو ام آر آی وشوه دواړه نو دواړو کې هېڅ مشکل راونه وت صرف لږ ګنګ شوی او ضربه یې خوړلې وه هغه صرف آرام ته ضرورت درلود آرام یې ترلاسه کړ خپل وخت ورکړ بیا څو ورځې وروسته ګراونډ ته راغی نو بیخي آرام و صرف هغه د دوا یو ډول ګنګ په پاتې و نور هغه لکه شوی دی انشاءالله لږ آرام ته ضرورت لري بیرته ډېر زر ګراونډ ته راورسي بیرته ډېر زر کرکټ ته مخه کړي بیرته خپل کرکټ ډېر زر پیل کړي افسر زازه په ټنډه باندې ولګېد له هغه نه مخکې ټکر کړی و چې هلته هم سر ضربه لیدلې وه دلته بیا ولګېد په سر باندې کرکټ بال هم ډېر دروند وي کله چې په تیزۍ سر پې ولګېږي نو هغه هم یو ډول ستونزې پیدا کوي خو بیا موږ ولیدل چې بیرته لوبې ته راغی ګراونډ ته راغی هلک بیرته لوبو ته ځان چمتو کړی ده هغه ټپونه یې پاتې صرف هغه ټپونه به روغ سي انشاءالله نور هغه هم ستونزه نه لري شاپور زدران پرون ګرده کې لږ څه مشکل دا مشکل لري څه وخت راهیسې لري پرون بیا بیخي د سیالت هم راغی چې په لاره باندې هم نشو تللی خو وروسته بس بیا ریکور شو بیرته ښه شو هغه هم ستونزه نه لري انشاءالله پاتې محمد شهزاد لږ فشار ټیټ شوی پوزه نه وینه ډېره زیاته لاړه یعنې 40 دقیقې د ډاکټرانو او موږ کوم کسان چې موږ ورسره تللي ول 40 دقیقې مسلسله له پوزه نه وینه لاړه بعد له هغه نه پټۍ ورته وتړله چې بیخي بیا هم نه ودرېدله ما څه کله پوښتنه ترې وکړه وایي اوس هم نه ودرېږي اوس هم که دا پټۍ لرې کړم نو وینه بیا هم بهېږي نو هغه کله چې لوبه ختمه شوه زموږ میټینګ هم نه و ترسره شوی هغه لږ موږ بیا اشرفخانې ته ورسو خو اوس هغه هم ښه ده الحمدلله نو لوبغاړي بیرته ښه دي بعضې نیمګړتیاوې وې همدغه شاید زموږ بدقسمتي وه چې زموږ ټول لوبغاړي کلیدي لوبغاړي زموږ ژوبل شول زه دا درته وایم که چېرته نجیب ترکی موږ سره تر اخره پورې پاتې هغه هلک ډېر ښه ځان جوړ کړی و شپږیز دی ډېر زیاته خواري کړې وه په ډېر ښه فارم کې و په ډېر ښه ټچ کې و باله ډېر ښه میډل کېده ډېر باله ډېر ښه لګېده نو دا شپږیز د بڼه بیخي بدله خو ښایي همدا زموږ په خیر وي همدا د لوبډلې په خیر وي همدا د همدې هلکانو په خیر وي خو اوس الحمدلله ټول ښه دي شکر بیخي شکر دی چې ټول ښه شوي دي هغه د اورېدونکو د هېوادوالو کومه ویره او اندېښنه چې ورسره وه هغه به هم حل شوي په لنډ ډول که همدا راته ووایئ چې ولې سږ کال ډېر زیات لوبغاړي زموږ خوږېدل پرله پسې څو لوبغاړي زموږ خوږ شول ګورې موږ یو ویب سایټ لرو د کرکټ په نامه باندې ما به هغه ته لیکنه هم کړې وه وخی ما لیکنه ورته کړې وه همدا لامل هم پکې یاد کړي ول تر ټولو ستر لامل زموږ د لوبغاړو ذهني غیر حاضري وه یا ذهني ناآمادګي وه ګوره کرکټ د چې فزیکي وړتیاوې غواړي د فزیکي وړتیا تر څنګ ذهني آمادګي ذهني وړتیا ډېره زیاته غواړي نو دا چې لوبغاړي څه وخت راهیسې شپږو میاشتې دلته د کابل کې افغانستان کې د ژمي موسم تېر شو د هغه څه کرونایي حالات راغله ټول هلکان په کور پاتې ول لږ کرکټ لوبغاړي نه لږ جلا پاتې شول لږ لرې پاتې شول په ذهني ډول لږ غیر حاضر ول دلته ذهنا نه ول برابر یو لامل دا بل لامل دا چې زموږ د لوبغاړو فزیکل فټنس هم په همدې موده کې لږ خراب شوی کرکټ کې فټنس نهایت زیات ډېر رول لري ډېر زیات رول لري او ډېر زیات مهم څیز دی له بیټینګ بالینګ فیلډینګ نه هر څه نه مخکې فیلډینګ وبخښئ فټنس راځي نو فټنس په همدې موده کې چې په کور کې پاتې شوي دي ښایي بعضې خوراکونه غوړ خوراکونه هم کړي وي ښایي بعضې وخت هم خپل فټنس جوړول ته نه وي ورکړی دا هم لامل چې فټنس هم خراب و بل غټ لامل چې کوم دی هغه زموږ د لوبغاړ د کابل کرکټ لوبغاړي نه هوارتیا د لیول سم نه ده برابر نو بعضې حالاتو کې بل توقع خلاف درته راوچت شي افسرزادي پېښه کې تاسو چېرته وګورئ بال نهایت زیات ورته راوچت شو ډېر نږدې ځي کې افسرزادي توقع خلاف بال ورته راوچت په ټنډه باندې ولګېد یو بل لامل دا یو بل وړوکی لامل دا و چې دا چې لوبغاړي ټول په کور پاتې شوي ول نهایت زیات وخت په کور تېر کړی و هغه آی سایډ ورته وایي د سترګو لید د سترګو نظر دا هم لامل و ځکه چې بال باندې تر اخره پورې نظر نشو ساتلی بال تر اخره پورې نشو تعقیبولی آی سایډ په کرکټ کې زیات مهم رول لري که هم په بیټینګ وي که په بالینګ خیر دومره نه کارېږي خو په فیلډینګ او بیټینګ ډېر زیات کارېږي او لوبغاړي زموږ زیات په فیلډینګ خوښ شول تمیم سرخرودی بال باندې نظر ساتلی و اخره پورې بال یې ونیو خو هلته پښه واوښته پسې دم د لوبغاړي دغه شو بل زموږ بل لوبغاړی چې خوږ شو شفیق غفاري په خپل بالینګ کې بیرته خپل کیچ ونیو د لوبغاړي د آی سایډ ذهني غیر حاضري د لوبغاړي فټنس او د ګراوند د لیول نه برابرېدل یا نه برابروالی د دې لامل شو لوبغاړي هم لږ خوږ شو نړۍ مننه
خوشاله اوسېږي ښاغلی حکیم محمدزی چې راغلی د شپږیزې کرکټ لیګ په اړه د خپل معلومات خپل نظریات له اوریدونکو سره شریک کړل. دغه اندېښنې چې اوریدونکو سره وي د لوبغاړو د اخیستو د ځینو لوبډلو د کمزورتیا او قوي کېدا په اړه باندې وي، د لوبغاړو د روغتیا په اړه باندې وي، د هغې په اړه د ورسره معلومات شریک کړل، د هغوی اندېښنې حل شوې. ودان سلامت اوسئ، هیله کوم ډېر زیات مهرباني چې تاسو زه راوغوښتم او په شپږیزې کرکټ لیګ په همدې مسله باندې ستا یادونه وکړه، خپل نظر او خپل غږ تر مینوالو ورسوه. ډېره مننه. درنو اوریدونکو، تاسو له شمشاد رادیو څخه د لوبڅار ورزشي خبرونه اوریدله. په دغه خبرونه کې را سره د کرکټ ځوان مبصر، همداراز د مساینک لوبډلې چې د شپږیزې کرکټ لیګ ګډونواله لوبډله و، د هغې میډیا منیجر حکیم احمدزی صاحب را سره و، او د شپږیزې کرکټ له پایله تر پایه پورې چې هر څه پکې پېښ شوي و، مهم و، د خلکو پوښتنې وي، هغه موږ ترې وکړې او د تاسو سره په اړه باندې خپل معلومات شریک کړل.